الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، هیله ده چې پر تاسې رحم وکړای شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلط انګیرنه کې مه اوسئ چې هغوی به په ځمکه کې الله بې وسې کړي. د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره هستوګنځی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای مؤمنانو، لازم ده چې ستاسې غلامان او ستاسې هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سن ته نه دي رسېدلي په 3 وختونو کې د اجازې په اخیستلو سره تاسې ته راځي. د سهار له لمانځه نه مخکې او غرمه چې کله تاسې جامې باسئ او د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته، دا 3 وختونه ستاسې لپاره د سطر وختونه دي. له دغو پرته که هغوی به اجازې راشي نو نه پر تاسې څه ګناه شته نه پر هغو. ستاسې یو بل ته بیا راتګ وي. په دې ډول الله ستاسې لپاره د خپلو ویناوو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ والله علیم حکیم. او کله چې ستاسې ماشومان د پوهې سن ته ورسیږي نو باید همغسې د اجازې په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سميع عليم. او په کومو ښځو باندې چې ځواني تیره ناستې وي یعنې د لوړ عمر خاوندانې د نکاح لمنې نه وي، که هغوی خپل پړونه یې کیږدي